او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی د حضرت علی رضی الله عنه کور ته او د حضرت علی رضی الله عنه د زفاف شپه ده د واده شپه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته یو څه نصیحتونه کوي د ټولو څه مخکې اوبه راطلبوي هغه اوبه دموي یو څه د حضرت فاطمې رضی الله عنه ظاهرا پر جسد باندې بدن باندې ورپرخي او یو څه د حضرت علی رضی الله عنه پر جسد باندې پر بدن باندې ورپرخي او یو څه اوبه په هغې مبارک باندې د غړپ په شکل باندې تیروي او د هغې څه وروسته د هغې په مابین کې د کار تقسیم ورکوي چې ستاسو د کور زندګي به څنګه تېرېږي نو حضرت فاطمة زهرا ته وایي چې د کور دننه خدمت به ستایي لکه د حضرت سموره ابن جندوب رضی الله عنه روایت دی قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی فاطمه بخدمت فی البیت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمة زهرا ته وایي کور کې دننه خدمت به ستایي او دننه خدمت کې څه دي د کور سالن پخول د کور صفایي کول د کپړو صفایي کول د بچانو صفایي کول د بچانو روزل او د بچانو آرامول دا ټول هغه کارونه دي چې د کور دننه کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمة زهرا ته وایي چې ته به د کور دننه کار کوي د هغې وجه هم غالبا دا معلومیږي چې د زنانې زندګي دا د ستر سره ده او د ستر تقاضا هم دا ده چې زنانه به په کور کې دننه زندګي تېروي ځکه قرآن کریم زنانې ته دا وایي چې زندګي به دننه تېروي ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى د جاهلیت په شکل به زنانه د باندې نه راوځي ایما امرأة خرجت من بیت زوجها بغیر اذن کما زنانه چې د خاوند د اجازې بغیر د کوره څه د باندې راوځي فهي عاهره هغه زنانه نافرمانه ده هغه زنانه بیکاره ده هغه زنانه ناشیزه ده ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمة زهرا ته وایي بچی ستا ذمهواري دا ده ته به په کور کې دننه خدمت کوي او حضرت علی رضی الله عنه ته څه وایي وعلى عالی بخارج البیت حضرت علی رضی الله عنه ته وایي چې ته به د کور د باندې خدمت کوي مزدوری کول خواري کښل محنت کول دکانداری کول تجارت کول او د کور دپاره نفقه برابرول او در کوره پورې نفقه را رسول چې کم کار د کور د چاردیوارۍ څخه د باندې کیږي حضرت علی رضی الله عنه ته وایي هغې کار ستا ذمهواري ده او چې کم کار د کور په چاردیوارۍ کې دننه کول کیږي حضرت فاطمة زهرا رضی الله عنها ته وایي هغه ستا ذمهواري ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوی په مابین کې تقسیم کار ورکوي علامه ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې لیکلی دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د دوی په مابین کې دا فیصله ورکوي دا فیصله پیغمبر علیه السلام د دوی په غوښتنه باندې ورکوي د دې مبارکانو د طرفه دا غوښتنه وسوې د الله رسوله موږ په دې کور کې زندګي څنګه سره تېره کړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمة زهرا ته وایي بچې د کور دننه خدمت به ته کوې او حضرت علی رضی الله عنه ته وایي د کور د باندې خدمت به ستایي او د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې کوره ځي او حضرت فاطمة زهرا نوره زندګي د خپل خاوند حضرت علی رضی الله عنه په کور کې تېروي او ما درته ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې باندې ذمهواري دا کېښوله چې بچې ته به په کور کې دننه خدمت کړي زنانه چې کله د خاوند په کور کې خدمت روان کړي که چیرې هغې غریبې ته صرف د نیت مسله ور معلومه شي او د خپل نیت تصحیح وکړي بیا چې د خاوند په کور کې دا څومره کارونه کوي الله تعالی دا ټوله کارونه په عبادت کې شماري بیا که د خاوند د کور جارو وي دا جارو عبادت دی بیا که چیرې پر بچي باندې راپورته کېږي د بچي پالنه کوي دا عبادت دی او بیا که چیرې د خاوند په کور کې کپړې مینځي کالي مینځي سالن پخي دا ټول الله تعالی په عبادت کې شماري صرف مسله د نیت باندې ښکاره